یعنی توس دې ته اجرات هم پکې د الیکشن ته د ودرېدو اجازه شته شته که نه هغه څو روټونه یې اخیستي وو ابټاباد والا دلته مال هم راغلی هغه ابټاباد والا اجرا ما ته وی چې زه ستا ډېره شکریا ادا کوم تا زما ډېر دغه کړی دی تعریف ما ویلي یو ځل تقریر کې مال دعا وکړي چې د ابټاباد د اجرا خدای پاس کړي نو دلته بیا راغی دوه ورسره سیکرټریانو نو ما ته چې زه ستا شکریې ته راغلی یم چې تا زما ډېر تعریف کړی چېرته کیسټ مې اورېدلی وم اجرات هم پکې د ودرېدو اجازه شته تاسو وایئ چې د کم ملک ممبران په پیسو خرڅېږي لعنت ته پاغه ملک کی او لعنت ته پاغه قوم وی او لعنت ته پاغه پارلیمنت پاغه قوم د لعنتی چې دینه پس به هغه سړی بیا پادیره کې پرېږدئ او جنازه به هم کوئ خو جنازې څه دي دې مولیانو له ته قرآن ورکه یو کابل مولا د یو اجړا جنازه کړې وه هلکه دا مالتا دې ولې کړي ویل مولوي صاحب خدای ته وګوره چېرته جلسه کې ونه وې ما جنازه نه ده کړې خو پیسې پکې ډېرې وې مالیه او منبوس او پاروا د دې دوس الله اکبر دغسې جنازه مې کړې ده جنازې منازې نشته نه جنازې شته او نه نکاحونه شته دی خو وګورئ دا نکاح خپل وګورئ لږ تاسو چې د چا چادر کې تړلي شوي دي نکاح به داسې تړئ په لوډ سپیکر به ووایې چې دا پلانه د پلانی لور په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا دې پلانی الګ چې د پلانی زوی دی ورکړې وا او ور دې کړه هغه لکه موي وای په ایمان د سره کنه دا هغه ستاني کاشه هم د سیو کنه غر کی غرق مولا ورته بغو کې هغه لکه تاسو ټول د و بچی نه پهونی دغم جنازی دی او دغم نکاحونه دي پرون نه یو لري سړی تاسو کوی دا ګیره سره کله کې په شیشه کې وګوري وی چې زه خو ډېر خسته شوم نو وی چې خلک وی چې نکاح په مات شو مال نکاح تاسو لا شوه کله چې مات شو تاسو نکاح شته نه مات بچ نکاح خو وینو یعنی ماتول د نکاح خو سبقت د نکاح غواړي نکاح شته نه مات شو دا تاسو نکاحونه دي دا تاسو جنازې دي چې څنګه یې دغه سي مونږ هم در سره خدای جوړ کړی دغه سي در سره ملک هم خدای جوړ کړی عزیزانو هوش وکئ سوچ وکئ سړی او نه سړی او پیژنئ د ښه او د بد تمیز وپیژنئ چې دا په حق دی او دا په ناحقه دی دی ټیک وي او دا غلط وي